ښه ملګرو په دا ویډیو کې کوم خلک تاسو ته ښکاري دا یو مدرسه دی، غټه مدرسه دی چې دا څومره خلک پکې دي دا د شیخ صاحب شاګردان دي. همدلته د شیخ صاحب پروګرام او شیخ صاحب دی پروګرام ته را روان وو. دا ټول ورته په انتظار ناست یو، سهار وختي نه ورته انتظار کې وو چې شیخ صاحب به راځي، نن به موږ ته درس او تدریس راکوي. خو بدقسمتۍ نه شیخ صاحب په لاره کې شهید شو. اوس د شیخ صاحب چې کوم ورور دی بالکل شکل او صورت کې شیخ صاحب ته تللی دی، تاسو به کتلی هم وي د هغه چې کوم کشر ورور دی هغه څه اعلانات کړي دي د خپل ورور په باره کې، داسې څه خبرې مخې ته راوړي دي په هغې در سره هم خبره کومه. ټول ملګري دا ویډیو تر اخره را سره وګورئ. ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره لازماً سبسکرایب کړئ چې ټول د شیخ ادریس صاحب مکمل معلوماتو نه خبر شئ چې وقتاً په وقتاً د هغه چې کوم معلومات راځي یا د هغه په کوم مرګ کې څوک ککړ دي د هغو په باره کې چې کوم معلومات راځي نو وقتاً په وقتاً به زه تاسو سره دا ټول معلومات شریکوم. د شیخ صاحب چې کوم ورور دی هغه په خپله د شیخ ادریس صاحب د مشر ورور د جنازې اعلان کړی دی چې په خپل کلي چرسده کې به ترنګزو کې به هلته کېږي 5:30 بجې به د دې جنازه وي. غټه چې کومه جنازګاه دی، غټه چې کومه هدیره دی د دوی د دې به هلته جنازه وي. ټولو ملګرو ته چې څومره هم مسلمانان دي چې څومره هم د دې شاګردان دي ټولو ته اپیل کړی دی چې د شیخ صاحب په جنازه کې ضرور شرکت وکړي او هغه دپاره دواګانې وکوي.